د پورا د میشتو سو په علاقه کې مختلف قسمه جنگ راوندای د جنگ ماحول دی او بدامنۍ راونه دي دغسې کاییز دی نه دی په ټک ته په کور باندې بامر ترې وای چې څو ځنې صحیح وای که نه خدای پاک وړیکڅ کې وړکي بچ کړي دي څه وغه کړي دي نو دغه شاید د میشتوس په علاقه کې ډېر په تیزي سره راوندی چې کومه ریاستي بدامني دو په یوه نومه په بل نومه خلک جوړ کړو اول اگر کاروالي بیا په فوجي د امن په نومه باندې اپریشني ناتله درته اعلان کو چې پابنده د خپله جیبینه او ډالر جوړوي خپلې خزونې پرې ډکوي نو که دغه د پوره میشتوس یونه شي غږ نه وکړي نو دغه وطن دغه علاقه دا مړ ژوندی د هر شی د میشتوس نه پوتې کېږي نو دغه د پوره پراونه جیمه ګایز لاسې باجې نه شریکېږي په یوه بجه باندې د جمیل مینځ د ټوله کوبلخیلې په یوه ځای کې وي په نور جماعتونه کمونه شي په مینه سره خبره کړې ده شوې په چاو باندې نږدې هر څه شي انتظامات کړي دي هغه صابون نور ټاټینه وغیره هر شی ورغوړي ورته وي نو کومه یوه فیصله کو ژڼی مشر کشر د میشتوس دا پګړیاور مشرونو چې آیا میشتوس وڅکي د حکومت سره میشتوس څه خبره وکړي دا نور چې کوم د غریب خلک دی طالب دی دغته میږه څه وکړي چې د خدای په خاطره میږه په پردي جنګ کې یا په پردی دهشتګردي کې د وسایل جنګ دی چې د موتو په علاقه کې دیسینا دي کورمتنګي ډیم دی و دغه ته چل دی نور هیڅ شی نشته چې موتو یې ورته د دغې علاقې نه ووځي نو د موتو علاقه بیا موتو نه بیا په ژوند پوته نو دغه د پوره توس ټول ته میش دعوت تېر کوي چې روشئ چې میشتوس د خپلې علاقې د پوره میشتوس د امن غږ نه وکړي نو نور څوک نشته دغه علاقه او د میشتوس نه بیا پوته وي ډېره مننه مهرباني